بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو خپرونو درنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله او تمه چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو اغوستې وي. درنو لیدونکو، د ښوونیزو خپرونو په لړ کې درته دا ځل بیا هم زه عبدالرحیم فدا د حقوقو درسونو ته ښه راغلاست وایم. هرکله راشئ، پخیر راغلئ. درنو لیدونکو، په تېرو درسونو کې موږ د منیجمنټ په اړه غږېدلي وو. په هغې برخه کې مو خپل معلومات وړاندې کړي وو. موږ ویلي وو چې د یو منیجمنټ دپاره ځینې اصلونه ډېر مهم دي، چې د هغې څخه مو مسلکي والی ویلی وو، غوږ نیونه مو ویلې وه، تشویق مو ویلی وو، ښه چلند مو ویلی وو، ترڅنګ مو مفاهمه او خبرې اترې دې ته ورته په خپل پرسونل کې د انګېزې پیدا کول. دا هغه موارد وو چې موږ په تېرو درسونو کې پرې تم شوي وو او بحث مو ورباندې کړی وو. نن راځو د ادارې منابع وایو. عموما اداره په خپل ذات کې منابع لري چې د هغې پر اساس خپلې چارې پر مخ بیایي. که چېرته دغه منابع موجودې نه وي، اداره په هېڅ صورت خپل فعالیت مخکې نشي وړلی، یا د ادارې په داخل کې فعالیت په صفر کې ضرب دی. خو که چېرته دغه منابع موجودې وي، ټولې موجودې وي، نو موږ ویلی شو چې انشاءالله د دغې ادارې فعالیت به له نورو په ډېر ښه ډول روان وي. عموما اداره څلور منابع لري. اداره په عموم کې څلور ډوله منابع لري: بشري منابع، فزیکي منابع، مالي منابع او نامخصوص منابع. په دې ټولو به یو ځل تم شو. بشري منابع عموم کې چې موږ یې ښه مثالونه وړاندې کولی شو، لکه پرسونل، متخصصین او خدماتي کارکوونکي. دا ټول په بشري منابع. کله که موږ د بشري منابعو نوم اورو، نو طبعا زموږ ذهن ته اداري پرسونل راځي، کاري پرسونل راځي، متخصصین راځي او په عین حال کې خدماتي کارکوونکي راځي. دا ټول د یوې ادارې په بشري منابعو پورې تړاو لري. که چېرته یوه اداره بشري منابع ونه لري، خپلې چارې پر مخ نشي بیولی. او د بشري منابع د ښه ځای په ځای کولو دپاره اداره وړ مسلکي او داسې اشخاص په دندو ګماري چې د ادارې اړوند د کار کولو وړتیا ولري. دوهم فزیکي منابع دي. عموما د فزیکي منابعو څخه هدف تعمیرات دي، ماشینونه دي، ځمکه ده، د دفتر وسایل دي او داسې نور دي. کله که یوه اداره پرسونل ولري، متخصصین ولري، خدماتي کارکوونکي ولري، اما ماشین ونه لري، په عین حال کې تعمیر ونه لري، نور اداري مواد ونه لري، ځمکه ونه لري، نو د دوی چارې ناممکنې دي. ځکه یو ځای ته دوی اړتیا لري، یو ادرس ته اړتیا لري، اشیاو ته یا اجناسو ته اړتیا لري. نو موږ ویلی شو چې د یوې ادارې لپاره فزیکي منابع هم ډېر لازم او مهم. په دریمه برخه کې موږ مالي منابع وایو. د مالي منابعو څخه هدف بودیجه یا هغه نغدي افغانۍ دي چې موږ ته په واک کې راکول کېږي یا یو چا ته په واک کې ورکول کېږي، د دې په خاطر چې اداري کارونه پرمخ یوسي. هر کله که یوه اداره بشري فزیکي منابع ولري، اما همدغه مالي منابع ونه لري، بیا هم چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کېږي. ځکه هېڅ کارکوونکی، هېڅ پرسونل، هېڅ متخصص، هېڅ خدماتي کارکوونکی او هېڅ ماشین، حتی ماشین دا مفت کار نه کوي. نو دلته معلومه شوه چې د فزیکي او بشري منابعو ترڅنګ د یوې ادارې دپاره مالي منابع هم اړین دي. نامخصوص منابع دا بیا هغه منابع دي چې موږ د دغو منابعو په نشتون سره په یوه اداره کې د شایستګۍ اصل نشو تطبیق کولی، په یوه اداره کې د نوښت روحیه نشو رامنځته کولی. که چېرته مهارتونه موجود وي یا استعدادونه موجود وي، کسبي زده کړې موجودې وي، نو طبعا دغه اداره په ښه شکل سره خپل کار پر مخ وړلی شي. په اداره کې د نوښت روحیه پیدا کېږي یا ابتکارات کېږي په اداره کې. ولې دلته مهارتونه دا ډېر لازم دي. د استعداد غوړېدنه یا استعداد پیدا کېدنه دا ډېره اړینه ده.
کامیابه او بریالۍ اداره هغه ده چې په هغې کې متخصص خلک هغه خلک چې کار کوي نو که دوی مهارتونه ولري د خپل مسلک اړوند استعداد ولري او کسبي زده کړې ولري طبعا په اداره کې مثبت تغیرات راولي. نو موږ ویلی شو چې په یوه اداره کې بشري منابع، فزیکي منابع، مالي منابع او نامخصوص منابع هغه څه دي چې باید موجودې وي. که چیرته په یوه اداره کې د دغو منابعو څخه د یوې نشتون محسوس کړو یا احساس کړو نو طبعا موږ دغه اداره په نقصان کې وینو او دغه اداره په خپل کاري چاپېریال کې له یو ډول ستونزو سره مخ کېدای شي. نو پکار دا ده چې هره اداره دغه څلور منابع ولري. موږ وړاندې هم یادونه وکړه چې اداره یو ټولنیز نظم دی چې یو شمېر وګړي د ټاکلو مقاصدو د ترلاسه کولو لپاره په هغه کې تنظیم شوي وي تر څو وکولی شي د خپلو خاصو قواعدو پر بنیاد د یو بل په مرسته هدف ته ورسیږي. نو د ادارې ټولې برخې د یو بل سره داسې ارتباط پیدا کوي چې په اسانۍ سره د یو واحد ارګان په توګه اهدافو ته د رسیدو په خاطر کار وکړي. دا منل شوی اصل دی چې اداره یو ټولنیز نظام دی. په دې کې قسم خلک د قسم مستقیمو خلک یو ځای کېږي او د یو واحد هدف په یوه اداره کې عموما کارمندان چې د هر مسلک وي د دوی د ټولو هدف یو وي د ادارې پالیسي پر مخ بیایي او خپلې چارې پر مخ بیایي. کله چې دوی د یو هدف دپاره کار کوي نو دلته معلومیږي چې د دوی ارتباط د دوی اړیکه دا پیدا کېږي او په اسانۍ سره د یو واحد ارګان په توګه موږ پېژنو چې دغه اداره خپلو اهدافو ته رسېږي. اداره د یوه سیستم حیثیت لري او سیستم په خپله د یوې مجموعې څخه عبارت دی چې د څو تشکیل شویو برخو څخه جوړ شوی وي. نو که چېرته په سیستم کې ستونزه رامنځته شي په ډېره کوچنۍ برخه کې ستونزه رامنځته شي سیستم خود به خود له کاره لویږي یا که له کاره ونه لویږي داسې وضعیت ته رسېږي چې هغه ډول کار چې په یو کامل یو ښه سیستم کې کېږي دلته نه کېږي. یا یو بل مثال د انسان وجود هم حسابولی شو. اداره د انسان مثال هم لري. مثلا که د انسان د وجود یوه برخه هم زیانمنه شي ټول وجود زیانمن کېږي یا ټول وجود په عذابېږي. فرضاً که د یو انسان یو نوک خوږ شي درد پیدا کړي ټول وجود په عذاب وي یا که د یو انسان یو غاښ درد شي ټول وجود دردمند کېږي. نو موږ ویلی شو چې په اداره کې که چېرته په یوه برخه کې نقصان راشي ټوله اداره زیانمنېدای شي. نو پکار دا ده چې د ادارې کارکوونکي یا د ادارې عمومي مسؤل د خپلې ادارې په داخل کې کوشش وکړي هڅه وکړي تر څو هیڅ ډول ستونزې ننګونې مشکلات پیدا نه شي تر څو د دوی چارې له ځنډ خنډ سره مخ نه شي. بل ملګرو موږ په دې برخه کې په کاري اصولو تم کېږو. دا د یوې ادارې ښه اصل دی. پکار دا ده چې د ادارې په داخل کې د کاري اصل تطبیق په ځان ومنو. په عمومي ډول کاري اصول له هغه ارزښتونو څخه عبارت دي چې د ادارې د کارکوونکو لخوا په پام کې نیول کېږي چې د اخلاقو پر بنسټ ولاړ وي. یعنې هغه ارزښتونه چې د ادارې د کارکوونکو لخوا په پام کې نیول کېږي او همدغه کاري اصول په اخلاقو باندې ولاړ وي. نو دلته موږ ته معلومه شوه چې د یوې ادارې په داخل کې کارکوونکي مجبور مکلف دي چې کاري اصول یا کاري ارزښتونه په پام کې ونیسي. دغه کاري ارزښتونه څه دي؟ راځئ دغه به هم واورو. کاري اصول د یوې ادارې لپاره ډېر مهم اصول دي. پکار دا ده چې دغه اصول د ادارې په داخل کې تطبیق او ومنل شي. لومړی اصل د هدف د یووالي اصل دی. یعنې هدف باید یو وي او یوه اداره مختلف اهداف چې متفاوت وي نشي تعقیبولی. هغه اداره چې رامنځته کېږي د هغې په داخل کې اهداف نه وي بلکې یو هدف وي. دوهم اصل د سلسله مراتبو اصل دی. په هر اداره کې یو تعداد خلک کار کوي چې ټولې چارې د سلسله مراتب پر اساس پر مخ بیایي.
یعنی له رئیس، امیر، مدیر، مامور، ملازم، دا په ټیټ لیول هغه حساب چې وکړو دغلته سلسله مراتب باید ومنل شي. یعنی هغه څوک باید په خپل ځای کې مقرر او استخدام شي چې وړتیا یې ولري، د کار کولو ځواک ولري، یا فرضاً د هغې اړوند مسلکي وي. دا نه او بله مهمه مسله چې د سلسله مراتبو لپاره مهمه ده هغه دا ده چې په سلسله مراتبو کې هر چاته واکونه مشخص شوي دي، چارې ویشل شوي دي. نو پکار دا ده چې دغه اصل هم د ادارې په داخل کې ومنل شي. یو بل مثال موږ دا هم ورکولی شو چې په سلسله مراتبو کې د امیر کار مامور نشي کولی او د مامور کار پکار نه ده چې امیر وکړي. هر چاته د خپل کار په ساحه کې مسؤلیت سپارل کېږي او د هغې پر بنا کار کېږي. یو مامور نشي کولی د رئیس په ځای امضا وکړي، یو مامور نشي کولی چې د رئیس کوم اصول چې دی هغه په ځان ومني، یو رئیس نشي کولی چې د مامور په ځای کې کښېني. ځکه دلته سلسله مراتب شته، د هغې پر اساس باید خپلې چارې پر مخ یوسي. دریم د تخصص اصل د مسلک په لحاظ باید پوه او مسلکي اشخاص چې د کار کولو بشپړه انرژي ولري باید په کار وګمارل شي. یعنی هر هغه څوک چې د کار کولو کامله وړتیا ولري، استعداد ولري، تجربه ولري، په خپل مسلک کې پوه وي، پوهه ولري، دا ډول اشخاص باید د یوې ادارې په داخل کې کار وکړي. یعنی د تخصص په اساس باید ګمارنې وشي، د تخصص په اساس باید یو څوک ادارې ته داخل شي، د روابطو پر اساس نه، د واسطو پر اساس نه چې بیا په اداره کې لکه ګونګ ناست وي. پکار دا ده چې په هره اداره کې د تخصص پر اساس، د مسلک په لحاظ داسې کسان وګمارل شي چې د کار کولو کامله وړتیا ولري. څلورم د امر ورکولو د یووالي اصل. امیر په هره اداره کې یو وي او کله چې په یوه اداره کې امیرین ډېر شي په هغه اداره کې تبعیض او ضد رامنځته کېږي. هغه ادارې چې زیات امیرین ولري، چارې ګډې وډې وي، د دوی ترمنځ یو ډول ضد پیدا کېږي، یو ډول تبعیض پیدا کېږي، کینه پیدا کېږي، ډلې ټپلې پیدا کېږي. دلته یو ډول حرکات پیدا کېږي چې هغه د ادارې په زیان دي، د ادارې په نقصان دي. نو پکار ده چې امیر یو وي او د هغه امیر د امر لاندې کار وشي. موږ ویلي دي چې د امیر اطاعت واجب دی. نو هر هغه څوک ډېر وړتیا هم ولري، ډېر استعداد هم ولري، خو په هېڅ صورت د امیر د اطاعت څخه نشي وتلی. دا نشي کولی چې دوی د امیر پر ځای یا کار وکړي یا د امیر په خبرو کې کار ولري یا د هغوی په کارونو کې کار ولري. پکار دا ده چې د یوه امیر لاندې ټول اداري کارکوونکي کار وکړي. پنځم د څارنې او چارو څخه څار چارو ته عملي بڼه ورکوي یا عملي جنبه ورکوي. اوامر باید تطبیق شي، څارنه باید په واقعیتونو ولاړه وي. عموما د ادارې په راس کې ځینې داسې کسان شته چې هغوی د څار مسؤلیت لري. دوی څار د چارو د ښه والي دپاره کوي. دوی څار د مسؤلیتونو د اجرا په خاطر سرته رسوي. دوی څار د خنډونو د له منځه وړلو لپاره سرته رسوي. کله که په یوه اداره کې څار کېږي، هغه عمل چې کېدونکی دی په یوه اداره کې شوی دی وستایل شي. هر هغه عمل یا کردار چې په اداره کې نه دی پکار چې وشي شوی وي باید د هغې راپور جمع شي او خپل عمومي مسؤل ته وسپارل شي. خو دلته یو شرط موجود دی، هغه دا دی چې څارنه باید واقعیتونه ولاړه وي، د خصوصي خصومت پر اساس نه وي، د دښمنۍ پر اساس نه وي، د ضد پر اساس نه وي، د خپلوۍ پر اساس دغه برخې ولري. دغه څارنه ناقصه څارنه ده. یعنې څارونکی کله چې څار کوي د قانون په چوکاټ کې باید په رښتیا، صداقت، رښتینولۍ او په پوره ایماندارۍ هغه څه ووایي، هغه څه ولیکي، هغه څه راپور کړي چې په واقعیتونو ولاړ وي. د مسؤلیت او صلاحیت اصل. مسؤلیت د چارو د اجرا په خاطر د یو چا ګمارنه ده.
د مسؤلیت او صلاحیت حدود باید د قوانینو په چوکاټ کې وضع شي. هر څوک چې په یوه اداره کې کار کوي هغوی د مسؤلیت او د صلاحیت اصل منونکي دي. یعنې چاته چې مسؤلیت وسپارل شوی دی د هغې مسؤلیت په داخل کې صلاحیت هم لري. یعنې د خپل مسؤلیت نه لوړ صلاحیت باید ځان ته راجع نه کړي یا د صلاحیت څخه پورته مسؤلیت باید په غاړه وانخلي. هر هغه څوک چې په اداره کې کار کوي، کارکوونکی دی، مدیر دی، امیر دی، چې په هر لیول دی، پکار ده چې د مسؤلیت په دایره کې خپل صلاحیت وپېژني او د صلاحیت په دایره کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د تعادل اصل د دې اصل پر اساس باید ټول کارکوونکي په یوه سترګه وکتل شي. اما که د دوی ترمنځ فرق کېږي، تفکیک کېږي، هغه باید د کارمندانو د وړتیا پر اساس وي، د کار کولو پر اساس وي، د مهارتونو پر اساس وي. خو له دې بغیر په کارکوونکو کې باید توپیر ونه شي او دا توپیر د یوې ادارې دپاره، د ادارې د کارمندانو دپاره د عبرت سبب ګرځي. خو په عموم کې، په مجموع کې د حقوقو په برخه کې ټولو کارمندانو ته باید مساوي حقوق ورکړل شي، تر څو دوی ته د کار کولو وړتیا ورکړل شوې وي او روحیه ورکړل شوې وي او په ښه شکل یې خپلو چارو ته درنو لیدونکو، نن موږ د خپرونې په دې برخه کې د ادارې د منابعو او همداشان د کاري اصولو په برخه کې خپل معلومات تر بیا چې موږ حاضرېږو، ما عبدالرحیم فدا ته اجازه راکړئ. د لویه له پامه.